دا د آل انډیا رادیو د بهرنیو خپرونو پښتو څانګه ده. نن د 2020 میلادي کال د نومبر میاشتې 10مه نیټه ده. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه واورئ. دا خبرونه تاسو ته اسما کاکړ وړاندې کوي. د مهمو خبرونو سرټکي: لومړي وزیر نریندرا مودي په من کی بات کې د وبا په وخت کې د کلتوري بندونو پیاوړي کولو ټینګار کوي او خلکونه غوښتنه کوي چې د وبا په وړاندې ځان محافظت کړي. د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د متحده عربي اماراتو له لومړي وزیر سره خبرې وکړې. لومړی وزیر نریندرا مودي به د 3 ټیمونو سره خبرې وکړي چې د کووډ-19 د واکسین رامنځته کولو کې برخه لري. ګورو نانک د زوکړې کلیزه نن د هیواد په دننه او بهر کې په دودیز لیوالتیا سره لمانځل کیږي. هند به نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتي مشرانو د شورا کوربه وي. په هیواد کې د کووډ-19 د رغېدو کچه 93.8 ته وده کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سپینې ماڼۍ د ښځو یو مخابراتي ټیم جوړ او اعلان کړ. هند د اسلامي کنفرانس سازمان لخوا تصویب شوي پریکړه لیکونو کې هند ته د حقیقت له مخه غلط منل شوی او نامشروع حوالې په کلکه ردوي. د افغانستان په غزني ولایت کې موټر بام په چاودنه کې 10 امنیتي پرسونل وژل شوي دي. انګلستان د میډیا کووډ-19 واکسین 2 میلیونه اضافه مقدارونه خوندي کړل. او اوس هم بشپړ خبرونه. ښاغلي مودي په من کی بات کې وویل کلتور د بحرانونو پر مهال خورا زیاته مرسته کوي او د دې په مخ کېدو او اداره کولو کې لوی رول لوبوي. هغه زیاته کړه چې حتی د ټکنالوژۍ په مرسته کلتور د احساساتي ریچارج په څیر کار کوي. ښاغلي مودي د ټکنالوژۍ له لارې ډیرو خلکو ته د کلتوري میراثونو اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. لومړي وزیر مودي هم خوښي څرګنده کړه چې د اجنټا غارونو میراث او هنر هم ډیجیټل او بیا رغول کیږي. همدارنګه هغه خوښي وښوده چې د اناپورنا د خدایي خورا پخوانی بت له کانادا څخه بیرته هندوستان ته راځي. ښاغلي مودي وویل د ډاکټر سلیم علي 125مې کلیزې تیاری د دې میاشتې له 12مې څخه پیل شوي دي. ډاکټر سلیم د الوتونکو د څارنې په برخه کې د پام وړ دنده ترسره کړې وه. د دې کار هند ته د نړۍ مرغیو څارونکي هم راجلب کړي دي. لومړي وزیر د جوناس میسیټي په اړه خبرې وکړې څوک چې د برازیل څخه دی. میسیټي د ویشونات په نامه هم پیژندل شوی. هغه د بیډانټ او ګیتا درس ورکوي او د ویشوویدیا په نوم یوه اداره پر مخ وړي. د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د متحده عربي اماراتو له لومړي وزیر محمد ابن راشد المعدوم سره وغږیده. د غونډې په جریان کې دواړو وزیرانو په ټولو برخه کې د یو باوري شریک په توګه د هند رول په ګوته کړ او د کووډ-19 څخه وروسته دوره کې د اقتصادي همکاریو په امکاناتو خبرې وکړې. هغه په متحده اماراتو کې د هندي ټولنې پاملرنې لپاره د متحده عربي اماراتو له لومړي وزیر څخه مننه وکړه. ښاغلي اس جی شنکر په ایکسپو 2020 سایت کې د هند له غرفې څخه لیدنه وکړه او په متحده عربي اماراتو کې د هند سفیر پون کپور لخوا ورته معلومات ورکړل شول. وزیر په نوښت او ټکنالوژي کې د هند او متحده عربي اماراتو د ځواک ښودلو لپاره د هندوستان غرفې پرمختګ ته کتنه وکړه. ډاکټر جی شنکر په دې وروستیو کې بحرین، متحده اماراتو او سیچیلز ته سفر وکړ. لومړی وزیر نریندرا مودي به نن د ویډیو کانفرنس له لارې کووډ-19 واکسین رامنځته کولو کې د ښکېلو 3 ډلو سره خبرې وکړي. په یو بیان کې د لومړي وزیر دفتر وویل ښاغلی مودي به د جنیوا، بایو فارما، بیولوژیکل ای او ډاکټر ریډي له ټیمونو سره خبرې وکړي چې د واکسین په پراختیا کې برخه لري. د شنبې په ورځ لومړي وزیر په هند کې د سیروم انسټیټیوټ په احمد آباد کې زیډوز بایوټیک پارک او په حیدرآباد کې د هند بایوټیک مرکز څخه لیدنه کړې وه ترڅو د هندوستان د واکسین کولو هڅې کې د چمتووالي ننګونو او هدف ته د رسیدو لومړی اړخلید ترلاسه کړي څو اتباعو ته د کووډ-19 په وړاندې واکسین چمتو شي.
د ګورو نانک د زوکړې کلیزه نن په هند او نړۍ کې د مذهبي لیوالتیا سره منځل کیږي. دا د لومړي سیک ګورو نانک د زیږون نښه ده چې د سیک مذهب بنسټ یې کېښود. سږکال د ګورو نانک 1551 کلیزه لمانځل کیږي. په دې ورځ په ټوله نړۍ کې عبادت کوي. د امرتسر په طلایي معبد کې ګورپراب په پرتمینه توګه لمانځي. ولسمشر رامناتھ کوویند د هند ګورو نانک د کلیزې په ویاړ په هندوستان او بهر کې میشتو ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د سیکانو ورونو او خویندو ته مبارکۍ او نیکې هیلې وړاندې کړې. د ولسمشر مرستیال ایم وینکیا نایدو هم د ګورو نانک کلیزې په موقع ملت ته مبارکي وویلې. ښاغلي نایدو په خپل پیغام کې وویل چې د سیک مذهب بنسټ ایښودونکی ګورو نانک دیوجي د خپل نیک ژوند له لارې د حق، شفقت او صداقت یوه نمونه پاتې شوې ده. لومړي وزیر نریندرا مودي نن په خپل پارک پراپ کې ګورو نانک دیوجي ته سجده وکړه. په یوه ټویټ کې ښاغلي مودي وویل د هغه افکار خلک دې ته هڅوي چې ټولنې ته خدمت وکړي او ښکلې سیاره تامین کړي. هند به نن په مجازي توګه د شانګهای د همکاریو سازمان یا SCO د حکومتي مشرانو د شورا غونډو کوربه وي. د ولسمشر مرستیال ایم وینکیا نایدو به د غونډې مشري وکړي. په یو بیان کې د بهرنیو چارو وزارت وویل دا به لومړی ځل وي چې د هندوستان په مشرۍ د سرمشریزې غونډې ناسته ترسره کیږي، ځکه چې په 2019 کال کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. دا ناسته هر کال د شانګهای د همکاریو سازمان د لومړي وزیرانو په کچه ترسره کیږي او په هر اړخیز ډول د دې سازمان د سوداګرۍ او اقتصادي اجنډا سره معامله کوي. هندوستان تیر کال د نوامبر په 2 د شانګهای د همکاریو د شورا ریاست په غاړه واخیست، ځکه چې د مخکني رئیس ازبکستان د څرخېدو سره سم به د دې کال کاري موده د همدې میاشتې په 10 نیټه بشپړه شي. په هیواد کې د کووډ-19 څخه د رغېدو کچه 93.81 ته وده کړې، ځکه چې په تیرو 4 ساعتونو کې 45,333 ناروغان روغ شوي دي. د روغتیا وزارت په وینا د رغېدو ټوټال شمیره 88,000 ته رسېدلې ده. اوس مهال د مثبتو قضیو شمیره په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې 0.4 جوړوي. دا مهال په ټول هیواد کې د ټولو قضیو شمیر 4,6,952 ده. په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا ویروس 28,022 نوي قضیې راپور شوي دي چې د مثبتو قضیو شمیر یې 4,91,000 ته رسولی دی. اوس مهال په هندوستان کې د کورونا له امله د مړینې کچه 1.45 ده چې د نړۍ په کچه تر ټولو ټیټه ده. په تیرو 4 ساعتونو کې د 3 تنو د مړینې راپور ورکړ شوی دی. هندوستان د نیجر په نیامني کې د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په 40مه غونډه کې د اسلامي کنفرانس سازمان یا OIC لخوا تصویب شوي پریکړه لیکونو کې د هند په اړه د ناسم منل شوي او نامشروع حوالې په کلکه رد کړې. غونډه د دې میاشتې په 28 تر 28 نیټه ترسره شوه. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې هندوستان تل دا تاکید کړی چې اسلامي کنفرانس سازمان د هندوستان داخلي مسایلو کې هیڅ ډول ځای نه لري، په شمول د جموں او کشمیر او مرکزي سیمې چې د هند مهمه او اړینه برخه ده. وزارت وویل دا د افسوس وړ دی چې اسلامي کنفرانس سازمان خپل ځان ته اجازه ورکړي چې د یو ځانګړي هیواد لخوا وکارول شي، کوم چې د مذهبي زغم، افراطیت او د لیکیو د تعقیب لپاره ناوړه ریکارډ لري، ترڅو د هند ضد پروپاګانډ کې برخه واخلي. وزارت اسلامي کنفرانس سازمان ته جدي سپارښتنه کړې چې په راتلونکي کې دې ته ورته ماخذونو څخه ډډه وکړي. د نن تبصره د طالبانو بریدونه له خبرو سره دوام لري. لیکنا د معین الدین خان ژباړه د دیاسنګ انجان او وینا د سنجیو کمار. له یوې خوا متحده ایالات چمتووالی نیسي چې د جنوري تر 16 پورې نوی ټاکل شوی ولسمشر واک په لاس کې اخلي.
तर हगा वक्त पूरे खपल डेर शमेर सरतेरी ला अफगानिस्तान व बासी खुला बले ख्वा दासे खकारी चे द अफगानिस्तान रातलुन के द नासरगंतिया पर लोर रवाना दा प मुत्तहिदा अयालातों के द सितंबर लयोलसमे हमले वरुस्ता तालिबान दे त अड़शवल चे ला हुकूमत सखा बेबरखीशी खूप यो न डवल दोई द खपल शतून एहसास वर्कवलो त दुआम वर्कड़ गोई द मुत्तहिदा अयालातों पर मशरई बहरनई जवाकोनो और अफगान हुकूमत द्वाड़ो बांधे बरीदूना तरसरा कड़ल दोई पर पाकिस्तान के खपल पटन जायूना जोड़ कड़ीबू चेल हगा जायूनो सखा ये द बरीदूनो प्लानूना जोड़ और अमलीकड़ी द रवान काल पर फरवरी के मुतादा अयालात ला तालिबानो सरा यवे मुआफके ता वरसेदा और दोगा मुआफका पर दोहा के बशवा चेरे चे तालिबानो सियासी दफ्तर जोड़ कड़ई दई तड़ून ददे हकीकत पर असास वूचे मुतादा अयालात ब पर स्लेरविश्तो म्याश्तो के खपल टोल सरतेरी व बासी और तालिबानो हम दा डाड वरकड़े वूचे दाद बद अलकायदे और दाइश पशान तरहगरो साजमानानो ता इजाजा वरनकड़ी चे द अफगानिस्तान पर खावरा के खपलो फालतूना ता दुआम वरकड़ी तालिबानो हम जुमना कड़िए वाचे ला अफगान हुकूमत सरा बद असूले खबरें वकड़ी चे दगा खबरें पर 13 सितंबर के पयल शविये चे द हमदे लपारा द अफगानिस्तान हुकूमत नगदे पिंजा जरा तालिब बंदियान खुशी कड़ल द अमेरिका और तालिबानो तरमन चे कुमे जमने शविये पहगो के योशर दाहम वो चे हमले ब पाए त वरसवी खुद तालिबानो लखवा शवे प्रेकड़े तब मस्बत जवाब वन अवयल शो द अनदेखने वड़ खबरा दाहम दाचे प दोहा के द खबरों अतरो सिलसिला रवाना दा लेकिन तालिबानो ब्या हम बरीदूना न दी दरवले द वॉल स्ट्रीट जर्नल द रापोर द अटकल ला मखे चेप ब्रसल्स के शतून लरी द क्राइसिस द ICG शनुनके एंड्रू वाइटकिंस पर वाइना द अफगानिस्तान पर बेला बेलो बरखों के ला 13 फरवरी सखा तरदे वक्त पोरे तालिबानो ला द्यारला जरो सखा डेरे हमले द अफगानिस्तान पर मुख्तलिफो बरखों के कड़ी दी पर अफगानिस्तान के द सूले हसे द बेबावरी ला दौर सखा तेरेगी प काबल के मेश जर्नलिस्ट रुचि कुमार वाई तालिबानो दासे अंगेरना वरकड़िए दाचे दोई ना ग्वाड़ी ला मुत्तहिदा अयालातो सरा शवी तड़ून ता गाड़ा केक दी ददे तर टोलो लोई सबूत दा दई चे दोई लाहम पर अफगानिस्तान के द अलकायदे कोरबक दी द मलगरो मल्लतुनो यो रापोर खाई चे तालिबान और अलकायदा ओस हम नगदे दी द रुचि कुमार पर वाइना दोई लाहम पर लोयो वलायतूनो और द वलायतूनो पर मरकजूनो बरीदूना कवी नुमवड़ी जर्नलिस्ट दे पायले तब रसेदले चे तालिबान तर डेरा हदा ना ग्वाड़ी चे पखपल दरीज टिंग पातेशी बल्कि ग्वाड़ी द दोई कुदरत हम डागेज वे अफगानिस्तान के द मलगरो मल्लतूनो द मरस्ते मामूरियत द अक्टूबर पर रापोर के वैली दी चे द रवान काल पर लुमड़ियो नहो में आश्तो के शपक जरा मलकी वगड़ी वजल शवी दी शाउख्वा पिंजा सलवेख्त सलने मड़ीने द तालिबानो द हमलो ला अमला वे द सितंबर पर पयल के प दोहा के द सूले द खबरों ला पयल सखा लग द मखा द वलसमशर मरस्ताल उमरुल्ला साले कारवां बरीद वशो चे लहागे पेखे नुमड़े जवंदई ववतु खुद टपी शवीवु प याद वलरई चे हगा द तालिबानो सरसख्त मुखालिफ और यो ला प्यावड़ो मशरानो सखा शमेरल केगी ला फरवरी राही से मुत्तहिदा अयालातो वो जरा पिंजा स्वखपल सरतेरी इस्तली दी और ग्वाड़ी चे पकंधार के खपला करारगाह हम विजाड़कड़ी दा महल द मुत्तहिदा अयालातो और इत्तलाफी जवाकोना पर मस्तकीम डवल द टेररिस्टी हमलों पर मखनीवी के दखल न दी बल्कि द अफगान सरतेरों पर रोजना के लगिया दी तालिबानो डेरा हसा वकड़ा चे पशमाल के कंदूज और स्वेल के द हेलमंद वलायतूना द निवलो डेरे हसे वकड़े डेर जलिए बरीदुना हम तरसरा कड़ल खु लोई नफूज लरुंकी सीमे निवलो के बरियाली नशवल लका संगा चे वजियत द अनदेखने वड़ दई खु ओस हम योग स डाड वड़ खबरा दादा चे पदोहा के द तालिबानो अफगान हुकूमत तरमेंस खबरें रवाने दी अमेरिका इम्कान लरी कुम मुस्बता नतीजा तरलासाशी दा द कनायत वड़ हम दा चे पर नगदे मोदा के मुत्तहिदा अयालातों के नवी इदारा वाक तरलासा कवी और हगा हम कवलैशी कुम मुस्बत रोल वलोबवी पर रातलुन को 100 में आश्तो के यो सर रुखानत्या तरस्तरगो के दाइशी